السلام علیکم ویورز. نن موږ تاسو ته چې کوم بوټي په باره کې معلومات درکو او د دې کرلو چل درته ښایو. دا بوټی جسمین دې ته وایي، جسمین موګرا یا موتیا ورته وایي اردو کې. نو دا زمونږ چې کوم پلانټ دی دا ګلونو نه نن سبا ښه ډک دی. تاسو ته به ښکاري ګلونه. ویورز دا بوټی تقریبا دا 8-9 کالو زوړ بوټی دی او موږ باقاعده د دې ټریمینګ کوو او دې ته ګوډي کوو او دې ته فرټیلایزر ورکوو او بم ورکوو ټایم سره. نو په دې وجه باندې د دومره ښکلي ګلونه راغلي دي. دا ښه لوی پھیلاو شوی دی دا بوټی، تاسو ته به ښکاري. دا تقریبا 3 میټره پورې پھیلاو شوی دی او د ټولو کې ګلونه دي نن سبا. تاسو ته به ښکاري دا ګورئ 3 ګلونه په یو ځای او دلته برم تاسو ته ښکاري چې دې کې ګلونه راتللو والا دي. دلته دا وګورئ ویورز. دا ګل چې کوم دی دا په پاټ کې هم کېږي او په ځمکه کې هم کېږي. مونږ دلته په ځمکه کې کرلی، مونږ سره د دې نور بوټي چې کوم دي هغه په پاټس کې هم شته. د دې برانچز ډېر لوی لوی شوي دي او لرې لرې پورې تللي دي او ټولو کې ګلونه دي. ویورز جسمین یو ډېر ښکلی او ډېر خوشبودار ګل دی چې دا تاسو په خپل لان کې وکرئ نو ستاسو ټول کور کې د دې خوشبو به تاسو ته محسوسېږي. دا ګلونه د شپې 8-9 بجې پورې خلاص شي او بیا تقریبا د مخته ورځ سحر 10 بجو پورې دا بیا بوټي نه وغورځېږي. د دې ګلونو لایف ډېر شارټ دی. نو تاسو سحر چې راپاسئ نو خپل ګارډن نه دا ټول ګلونه راوشوږئ او بیا د دننه ځان سره خپل کمره کې کېږدئ نو تاسو ته به ډېر ټایم پورې د دې خوشبو درځي. ویورز زمونږ د بوټي ګلونه ډېر غټ سایز کې دي، تاسو ته به ښکاري. دا لږ ایکسټراډینري لوی دي. نو د دې وجه هم دا ده چې موږ د دې ښه کیر کوو، د دې ټریمینګ کوو او د دې خوراک خیال ساتو. بوټي چې کوم دي دا د انسان په شانتي دي چې تاسو د دې څومره خیال ساتئ نو عمره دا تاسو له ښه پروډکشن درکوي. نو او دا بوټي ډېر زیات سینسیټیو هم وي، دا نمر سره ډېر زیات زر مرجاو کېږي. نو تاسو به خیال ساتئ د دې اوبو او د دې خوراک او دې له به ښه ماحول ورکوئ. ویورز جسمین چې کوم دی نو دا یو داسې ګل دی چې کومو خلکو ته د تایراید مسله وي نو هغه د دې زیات نه زیات استعمال کوي، یعنی د ګلونو نه د خوشبو والی او د دو تایراید به دې سره انشاءالله صحیح شي. او تاسو ته پته وي چې د جسمین تیل هم دنیا کې ډېر زیات مشهور دی. جسمین پرفیوم هم ډېر زیات ملاویږي. نو دا یو ډېر زیات ښکلی خوشبودار ګل دی او د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. نو دا یو تقریبا 1 میټر نه هم کم ځای کې چې دا تاسو وکړئ نو تاسو ته به دومره ښکلي ګلونه درکوي. نو ویورز دې دپاره د دې ډېر زیات قسمونه هم شته. نو موږ سره د دې تقریبا 2 قسمونه دي، یو خو دا دی او یو دې کې یو بل قسم مې هغې ته جسمین سمبک وایي. جسمین سمبک چې کوم وي نو ویورز دا تاسو ګورئ دا یو لیر ګل دی، دې کې بل لیر نشته. نو هغه چې کوم وي دا هغه ګل ډېر زیات فلفي وي، هغه 3-4 لیر وي. هغه موږ هلته کرلی دی، تاسو ته بیا موږ ښایو. هغه موږ په پاټ کې کرلی او بیا موږ ځمکې ته شفټ کړلو نو اوس هغه به لږ ټایم والي چې د هغه ګلونه وغیره راشي نو تاسو سره بیا موږ شیر کړو. نو د دې کرلو ویورز دا طریقه ده چې د دې چې کوم داسې برانچز وي هغه تاسو په پاټ کې کېدی داسې دې سره به نږدې ځمکې باندې پاټ کېدی او بیا په دې باندې لږه معمولي شانتې خاوره واچوئ. یو خو د دې دا طریقه ده. بل دا طریقه ده چې یو پاټ راولی یعنی ګملې کې تاسو ته پته ده چې هول موجود وي، هغه هول کې دننه د دې دا سر واچوئ او بره یې راوباسئ. نو بیا په هغې باندې خاوره واچوئ. نو یو څو هفتو کې یا یوې میاشت پس تاسو وګورئ د دې به روټس کړي وي. روټس کوم ځای کې کوي؟ دغه ځای کې، دو ځایونو کې کوم ځای کې پاڼې دي دلته به دا روټس وکړي او بیا تاسو د خپل چې کوم دا بوټي سره لګېدلی وي هغه بوټي نه یې کټ کړئ او اوبه ورکوئ ریګولر او سره ورکوئ. نو تاسو به ګورئ چې تاسو ته به یو د جسمین بوټی پیدا شي. او بله طریقه کټینګ سره دی، لکه تاسو داسې شانتي یو میچور کټینګ راولی او دا په پاټ کې ولګوئ
او دې باندې تاسو روټینګ د هم لګولای شئ کیمیکل کاغه نه هم داسې ولګوئ نو یو څو هفته کې بس تاسو دا پلانټ چې کوم وي دا وشي. ویورز موږ خو خپل کور کې ځای په ځای جسمین بوټي کرلی دي ځکه چې دا یو ډېر ښکلی او ډېر اسانه سره لږ کیار سره دا بوټي پیدا کېږي او تاسو دې نه ښکلي ګلونه حاصلولی شئ. نو دې دپاره تاسو دا زیات نه زیات وکړئ او تاسو سره چې کوم سپیس وي د هغې فایده والی. ویورز دا زمونږ پلانټ دی چې کوم مونږ جسمین سمبک تاسو ته ووایي که نه چې د کوم ګل چې کوم دی لکه غټ وي فلفي وي ډېرې پاڼې وي پکې او خوشبودار وي نو دا هغه دی. دا مونږ ځمکې ته اوس څو ورځې اول شفټ کړی دی. دې کې دا ګورئ برانچ هغلته هم پکې 2-3 برانچز راغلي دي. دا پکې دی کې پلانټ د ګل دغه هم شروع شوی ده. مونږ دا سوچ کوو چې اوس مونږ داسې چلو کړو چې دا کټینګ وکړو د دې ټریمینګ وکړو او دا چې کوم زړه برانچز دي دا به ټول کټ کړو نو بیا به دا یو نوی بوټی پیدا شي او ډېر ښکلی به وي. ویورز اوس موږ تاسو ته د سمبک جسمین کټینګ ښایو. دا ټول زاړه برانچز باندې کټ کړو. دا چې کوم برانچز موږ دې نه کټ کړل اوس به دا موږ په ځمکه کې ښخ کړو. د دې طریقه هم تاسو ته وښایو. ویورز دا موږ سره IBA روټینګ کیمیکلز دي. دا به موږ د دې په روټ باندې ولګو. د دې بوتل سر موږ کولاو کړو. اوس دا به دې کې داسې لږ دغه کو دا بلب سټیم او داسې دا یو دا خاوره مونږ نرمه کړې ده او دې کې مونږ دا سره کمپوسټ اچولی دی او اوس به دا داسې یو ځای کې ولګو. باقاعدګۍ سره به اوبه پکې اچوو. دې ته به اوس مونږ فوراً اوبه نه ورکوو ځکه چې دې باندې مونږ دا روټینګ کیمیکل لګولی دی. که اوبه ورکوو نو هغه به لاړ شي. نو دا پرېږدی لږ ساعت پس به بیا ګورو. لږ ساعت پس به بیا دې ته اوبه ورکوو. ویورز دا تاسو ته ښکاري دا مونږ سره 4 بوټي په یو پاټ کې لګېدلي وو او دا ډېر کاله نه په دې کې پراته وو. کله کله به دې کې 1-2 ګلونه راغلل خو ادروایز دې کې به ډېر کم ګلونه راتلل. نو دې وجه نه مونږ فیصله وکړه چې دا به مونږ ځمکې کې نو ویورز اوس د دې لږ حالت ښه شول او تاسو ته به ښکاري د دې برانچز او پاڼې تازه راغلي دي او دې کې ارلی سپرینګ کې ګلونه هم شوي وو. نو دا اوس بره په دې پلر باندې ختل غواړي. نو دې دپاره به مونږ سپورټر ولګو او کیدای شي دا مونږ بره بیا وخېجو. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو دې ته لایک ورکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ستاسو ډېره مننه زموږ دې ویډیو کتلو لپاره.